دا چې خدای راکړله نو دا خو زما نه وه په کار، ما خو ته غوښتې، زما خو دنیا نه وه په کار. دا خو سجده نه وه ما ښکلي ته سلام کړی و، دا خو سجده نه وه ما ښکلي ته سلام کړی و، یو بې ګناه سړي له داسې سزا نه وه په کار. بیداره ستا په ژړا رنګ د یار د مخ بدلیږي، بیداره ستا په ژړا رنګ د یار د مخ بدلیږي، تاله د یار په مخامخ ویر ژړا نه وه په کار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دلبر ریډیو FM 93 ډېرو خوږو اورېدونکو مینوالو اظهار بیدار نیکې هیلې او احترامات ومنئ. حاضر یو ځل بیا د پروګرام پښتو هټ سره. پښتو هټس کې تاسو اورئ د خپل وخت مشهوري نغمې، هغه که د نن وي او که د پرون. ډیره زیاته مننه کوم د صابر رور او د عتیق رور تکنیکي مرسته راته حاصله ده او دا پروګرام ستاسو د پاره وړاندې کوي حزب الله جان. او یو ځل بیا ډیره مننه کوم د زبیر رور او د عتیق رور چې تاسو د پاره توصیف رور چې تاسو د پاره ډیر خوب پروګرام راوړو، تاسو سره ډیره خوندورې خبرې وکړي. جی بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پښتو هټس کې تاسو اورئ د نن او پرون هغه نغمې کومې چې تاسو د خوښې نغمې وي په کومه باندې چې تاسو خپل داد او ډاډ دواړه پرځو کړي وي. په پروګرام کې شامل وي یوه سلسله پوښتنه او جی بالکل نن به هم تاسو نه پوښتنه کیږي د سازونو په ژبه باندې او تاسو به د هغې جواب راکوئ په ټلیفون نمبر 0915150903 باندې. نن د جی بالکل د خالی ورځ او د کال 2022 وړومبی تاریخ او بالکل جی دغه مو دعا ده د ټولو اورېدونکو دپاره، د ټولو پښتنو دپاره، د ټولو وطنوالو دپاره او خاص کر د ټولو مؤمنان مسلمانانو دپاره چې الله دې وکړي چې دغه کال زموږ دپاره د خوشحالو ثابت او باعث وګرځي. جی بالکل جون ډیر په منډه باندې روان دی او څنګه چې کال 2021 ختم شو نو دغسې د کال 2022 نن وړومبی تاریخ دی، وړومبی نیټه ده، وړومبی ورځې ده. امید به ساتو چې دا کال به انشاءالله چې زموږ د خوږ وطن دپاره، زموږ دپاره، زموږ د ټول ولس دپاره بالکل د خوشحالۍ باعث به ګرځي او کوشش به کوو چې کمې کوتاهۍ، کمې غلطۍ، کمې مایوسۍ زموږ په ژوند کې راغلې وي په کال 2021 کې نو هغه به بیا نه دوباره کوو او د یو نوي عزم سره، یو نوي همت سره او د یو نوي حوصلې سره په کال 2022 کې د هغه خپلو منزلونو او مرامونو دپاره کوشش کوو کوم چې مونږ په 2021 کې حاصل نه کړو. د ټول نه مخکې خو ټولو اورېدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او دعا م ورسره کومه بالکل جی چې دا کال دی زموږ د خوشحالو شي او زموږ د سوکالو شي د ټول وطنوالو دپاره. څنګه چې ما خبر وکړه چې د همت چې تیر کال کې بعضې داسې زموږ د ژوند لمحې به راغلي وي چې هغه به ترخې وي، څه مشکلات به په موږ باندې راغلي وي، څه مصیبتونه به راغلي وي، څه داسې څیزونه به راغلي چې هغې سره به زموږ په ژوند کې لږ تاوتریخوالی پیدا شوی وي. خو او جی بالکل په دې کال کې مونږ دوباره کوو نه، هیرو به د یو نوي عزم سره، نوې حوصلې سره، نوې توان سره، نوې جذبې سره کوشش به کوو چې کوم بعضې څیزونه مونږ نه پاتې شوي دي په هغه کال کې چې د خپل وطن دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپل کور دپاره نو بالکل جی کوشش به کوو چې هغه مرام ته ځان ورسوو او هغه کوم څیزونه چې مونږ نه نیمکړي پاتې شوي دي هغه پوره کړو. پروګرام پښتو هټس کې به نن هم چې تاسو اورئ د خپل وخت ډېرې خوږې نغمې، نوې نغمې هم شته، زړې نغمې هم شته. خو د پروګرام په شروع کې جی بالکل استاد خیال محمد جی هغه په داسې موقع باندې چېرته وروستو پاتې کېدی شي او خپلو مینوالو ته هغه هم د نوي کال مبارکي وایي او د نوي کال مبارکي ورکوي. نو بالکل جی د استاد خیال محمد په آواز باندې
دغه سندره واوري بلکې د هغه د خولې دغه مبارکي چې ده نو هغه قبوله کړي.